که دا خړه پړه خاوره ده که ګډه وډه خاوره ده که ګډ وډ خلک دي خو دا زمونږ دي دا زمونږ خپل دي. السلام علیکم قدرمنو، ستاسو ورور عمران الله معراج یم. دا ساعت چې کوم دی سراج الدین استاد صاحب او ارمان سراج او رضات بای می انتظار کوي، نو بیخي ناڅاپي ویلاګ شروع شوی دی د دې ځای نه. هلته چې کله ورسو هغو سره میلاویږو او بیا درته وایم چې چېرته روان یو، نو راځئ را سره. ښه قدرمنو رالو اوس دلته کې استاد صاحب انتظار کوو. مظهر بھائی هم دی، سلمان سراج دی او دا خو به تاسو پېژنئ. دا څوک دی؟ ارمان سراج دا د استاد صاحب لمسی دی، زموږ سره شعبان دی. نو بیخي ناڅاپي ویلاګ دی. استاد صاحب وایي چې چکترې ته روان یو، نورې خبرې به په ګاډي کې وکړو نه استاد صاحب؟ ها قدرمنو نو روان شو په دې لاره باندې. مخکې مظهر بھائی ډرایوینګ کوي، استاد صاحب چې کوم دی فیسبوک باندې لایو راغلی دی او د ملګرو سره خبرې کوي. ما سره خواته جوخ ناست شعبان، ارمان ناست دی، هغلته کې سلمان دی، استاد صاحب دی. استاد صاحب تاسو څه وایي چې مظهر بھائی له مطلب ډرایور شو د جاب وشو؟ جاب وشو او پیسې پکې نشته. مبارک شي بھائی، مننه. په ډوډۍ باندې څه ډرایور او یاره کمړ در پسینا شم او نو لیونه بخا مخا در پسی شما هیڅوک د چا د غم نه مري او شیرینه یاره چا دروغ ویلی دینا او د چا چې مور او پلار ژوندي دي او شکر دیو باسی پیران په کور لرینا او خبر می کلا کلا اخلا اسی نزړه می درنه صبر شي میانا او زما او ستا یاري جوړیږي او یو میم زولې بل مهندر باندې یما او زما دل سو کالو یارا او د بل په دوو ورځو یارۍ دې پرېښودما او د خلکو روح به اسرائیل وړي او ماته چې ښکلی یار مسکې شي روح مې وړي ماته مې خپل زړګی معلوم دی او کننی صبر کم سبا دی یادوینا. درمنو روان یو په لاره باندې، خو لږ ساعت وردېدو د سر زیاد احمد خان په ځای ټیس کو د چې دپاره وردېدو، نو سر چې کوم دی په چې کې راته ښه ښکلی پیرو یم اچول دی. سر مننه کوو د دونه ښکلي چې او د ټایم راکولو. او ستاسو ډېره مهرباني چې دلته کې رالی او زموږ سره مو لږ مطلب وخت واغستو. د دې راتلو ډېره مننه او ډېره شکریه. مننه سر. قدرمنو چیز کو او د هغې نه پس ځو هلته کې او دا نور څه چې کېږي هغه به تاسو ته ښایو. ډېر مې ولیدل چې هېڅ ورسره نه وي خو په زړه تمتایي غوندې مالدار وي. واه واه. داسې هم شته چې هر څه ورسره ډېر وي جی، خو په خوی خصلت د سپي د لکۍ خوار وي. واه استاد صاحب ډېر ښه دی، ډېر ښه به پېژني دا حق دی دا نه حق دی، خو باشعوره دانشور به ځان ته وایي خو مدام به د ناحق په مرسته اوسي، مفادات به یې په دغه لاره بیایي. ډېر ښه استاد صاحب، مفادات به یې په دغه لاره بیایي. او جي او بله قطعه ده چې ماران اوس د آبادۍ نه لرې تښتي، د حضرت انسان د شر نه امان غواړي او بني آدم له ځناورو یاره نه کړي، زنده سرې د بشر نه امان غواړي. واه استاد صاحب واه، ډېر ښه. دا یو مې مزاحیه غوندې بله لیکله چې د دیوال خوا ته د ژمي نور ته ملاسته، د دیوال خوا ته د ژمي نور ته ملاسته، خوشحالي د ټول جهان به پې وانخلم او په سهار کې د بړستنې څومره خوند وي بادشاهي د شاهجهان به پې وانخلم. واه استاد صاحب واه، ډېر ښکلی. ګپ مې نه کول.
قدرمنو چکدرې ته راورسېدو دا وخت چکدره پیشنګ هټ کې یو او په دې ځای کې چې کوم دی دا پروګرام دی فخر ملکن ډیویژن نو راځئ دا پروګرام سره دا یو ځای ګورو. نیمه یم که نیمه نه یم مازدیګری به یار ته نه قضا کومه. چې هر کس غواړي چې هغه دولت حاصل کی، شهرت حاصل کی او عزت حاصل کی. عزت خو لازمی دی، دولت چې حلال وي او شهرت چې پوزیټیو وي نو بیا ژوند ډیر خوند کوي. نو کوشش کوئ چې په هره مرحله کې چې وایي په دین او دنیا دواړه ګټه چې کوئ چې بیلنس روان وي. زما تکڑا بچیا اے زما پختون بچیا اے زما تکڑا بچیا اے زما پختون بچیا پاسرا ورشا زانو کٹ ژوند بچیا زما پختون پاسرا ورشا زانو کٹ ژوند بچیا زما پختون. شاخ پلیسی میں تخلا راولا د نفرتونو تیارې ختم کارنا راولا د نوی نسل تارنا رنا سبا راولا او پکې خرڅې کاپی جوړ کا پوهنتون بچیا زما پختون او پکې خرڅې کاپی جوړ کا پوهنتون بچیا زما پختون. زرگیا صبر شزن ورزم خوشی پوری رنگ رنگ خبری ببیا کی بارے بوئے اللہ خبر دے اللہ خبر دے چمولا بدر نسا جوڑوی ماں فترا وستی بچیا مدرسی پوری دل تبائے چلخان دلو بٹی ساتی خیر سی چلپلار نکشم میں پوری ها قدرمنو دا مهال چې کوم دی ناست یو په چکدره پیشنګ هاټ کې پروګرام شروع کېدو ولې زما خوش قسمتي ده چې کبیر افریدی لالا او طاهر خان را سره ناست دی. ډېرې ښه مشورې راکړې، ډېر زیاتې انکریج کړم او موټیویټ کړم چې څه هڅه مې شروع کړې ده په هغې کې. نو ډېره زیاته مننه یې کومه لالا ستاسو د مینې او د دودو نه خلوص د مشورې ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. امید لرم چې ښه به وي. عمران الله بھائی ډېره مننه. او موږ غواړو چې دا ینګ بلډ کم دی دا انکریج شي چې کم محنت دوی کوي، کم کوششونه دوی کوي چې د زړه نه وي، د ملک لپاره د خدمت یو سوچ وي، دوی له الله تعالی بیا په خپل اخر هم کامیابی ورکړي. نو موږ ته انکریج کوو څنګه محنت چې موږ کړی دی او ډېر کوششونو نه پس بیا الله تعالی یو ټریک لکړي یو همدغه شانتي چې تلې ګیاوي یا د نور یوت چې کم اورېدونکي دي دوی هم چې د زړه خلاصه محنت کوشش کوي نو یوه ورځ به دوی هم ډېر زر ډېره ښه نامه جوړه کړي په دې معاشره کې. او زموږ نیک خواهشات دي، زموږ دعاګانې دي ستا سره چې الله تعالی د تعالی ښه او کامیابه مستقبل درکړي. ډېره مننه لالا، ډېره مننه. قدرمنو نو ناس یم ورسره ډېر زیات خوشحاله هم یم، ډېر زیات انکریجمنټ ماته میلاو شو. طاهر لالا نه به هم هغه ما څه خبره کوي خو طاهر لالا تصویر وباسي د ملګرو سره، نو چې تصویر وباسي هغې نه پس به را سره خبرې وکړي. ډېر خوشحاله شوم عمران الله سره ملاقات شو او د خوشحالۍ خبر دا دی وایي چې د مدین سره تعلق لرم. نو کبیر بھائی دا د خوشحالۍ خبرې دا وایي چې کوم زموږ پسمانده علاقې دي که نه او کم نوجوانان دي
چې د اوسه پورې چا پسې کې حسابول نه هغه نوجوانان را مخې ته کېږي د دې خاورې دپاره د پاکستان دپاره کار کوي. اوس آف د کیمره ما دوته وویله چې د خاورې لکه تاسو عزت ورکړئ د دې دپاره کار تاسو وکړئ په دې باندې لکه تاسو ولاګز جوړوئ د هغې مین مقصد دی چې موږ د خپل علاقې دنیا ته وښایو د دې امن وښایو د دې خلک موږ دنیا ته وښایو. نو اوبیسلی دا خوره دا وطن په ریټرن کې تعالی هغونه عزت درکړي. نو زموږ دې خواهشات ستاسو سره دي. پروګرام چې کوم دی ختم شو دا ملګري چې د شاته ښکاري نو افسرالملک افغان صاحب او راشد خان راشد یې رانیولي دي د کافي وخت نه تصویران ورسره وباسي. ښه قدرمنو ډوډۍ مو وخوړه د هغې نه بعد چې کوم دی تودې ټپې هم وشوې د هغې نه سره سره روان یو په دې لاره باندې بس خوره کېږي نو لږ ساعت پس خبرې کوم. ښه قدرمنو خپل ځای ته راورسېدو. نننی کم ناڅاپي علاق چې کوم و هغه په دې ځای باندې ختمو. نننۍ ورځ زما لپاره ډېره ښکلې وه ځکه چې هر څه پکې ناڅاپي وشو. ناڅاپي دا لاګ تاسو ګورئ ناڅاپي پکې زما ملاقات د طاهر خان صاحب سره د کبیر افریدي لالا سره او بیا پکې افسرالملک افغان راشد خان راشد او بیا چې کوم دی د ټول نه غټه خبره زما دپاره چې د شیډو طرف نه د ملکنډ فخر ملکنډ ډیویژن یوت اپریشیشن ایوارډ او سرټیفیکیټ راته میلاو شو. نو په هغې باندې هم ډېر زیات خوشحاله یم. خبرې نه اوږدوم هغه ملګري چې زما د یوټیوب چینل یو سپورټ نه سبسکرایب کړی نو د عمران الله معراج په نوم باندې هغه سبسکرایب کړئ. د خبرو په حالات کې نه یم انشاءالله په بل لاک کې به میلاویږو ډېر ښې خبرې وکړو. زمون په مور باندې ښایسته لکه جنت وي خو کور چې بې بابا نه وي بې وره وي لالا او دغه شعر دی د استادانو ته ډالۍ وي چې هلته د فنکار د ژوند به څومره اهمیت وي چې هلته د فنکار د ژوند به څومره اهمیت وي په دار چرته ختلي چې سندره وي لالا چې هلته د فنکار د ژوند به څومره اهمیت وي په دار چرته ختلي چې سندره وي لالا او د هغه پیغلې مخکې به نکریزې بېمانې وي چې لاس په وینو سره یې بې اختره وي لالا د هغه پیغلې مخکې به نکریزې بېمانې وي چې لاس په وینو سره یې بې اختره وي لالا او دې ګران چې پې زمونږ نه دا خپل ځان مرور کړی دې ګران چې پې زمونږ نه دا خپل ځان مرور کړی دا شعر د معراج ته ډالۍ وي چې قسم دی که خبره څه خبره وي